د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ګوند په مشرانو کې د ګوتو پشمیر سو کسانو په 1300 ورځو کې په اسانه ځانونه پولیس ته ورکړل. عوام کی आवाज बनने के लिए अपनी वॉलंटरी गिरफ्तारी देने पर खुद खुश हूं. او ځنې بیا د نیولو د یاري د پولیسو نه تېښته کوي. دا د تحریک انصاف په حکومت کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری و. چوئی صاحب کو پانی پلائیں. بیهوش ہو رہے ہیں یار. یو ځل د لږ وخت لپاره نیول شو خو د خوشي کېدو وروسته د بیا نیولو نه ځان د ساتلو هڅه کوله. د نیولو نه د دې دومره ویرې علت یا وجه څه کېدی شي؟ بنیادي وجه دا ده چې دا پارټي او د دې ورکرز د پولیټیکل ایولیوشن د پولیټیکل پروسس نه دي تیر شوي نو هغوی د جیل نه هیریږي. اوس عمران خان سیاسي ورکر نه پات شوی، هغه مطلب د سټوډنټ پالیټکس یې نه کړی، دین علاوه هغه څه جلوسونو کې شرکت نه دی کړی. نو دی وجه نه دا هغه چې دی او د هغه لیډرشپ خلک چې کوم چې بنیادي طور پیراشوټرز دي هغوی هم جیلونو ته دي تللي او په اشارو باندې خاص کر د ملټري اسټابلیشمنټ په اشارو باندې پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوي دي. هغوی چې د جیلونو نه هیریږي د هغې بنیادي وجه هم دغه ده چې دا هیڅ قسم پولیټیکل پروسس نه دی تیر شوي او دوی ته همیشه د اسټابلیشمنټ سپورټ حاصل و. اوس سیاست بدل شو، اسټابلیشمنټ بدل شو، هغوی اوس د دې خلاف کریک ډاون ثابت شو. تاسو ګورئ چې هغوی څومره کمزوري ثابتېږي. د ډېرې مودې راهیسې د عمران خان د نیولو په اړه اوازې چې کله آخر هم 13 اونۍ په رښتیاو کې بدلې شوې نو د هغه د ګوند د پلویانو غبرګون تفوز او حکومت دورانې او ترهګرۍ کلمې کارولې دي. د دوی په وینا دوی د حقیقي ازادۍ لپاره جهاد کوي. مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر ابھی حکمت نہ استعمال کی گئی، اگر ابھی اپنے عقل کا نہ استعمال کیا تو ہم شاید وہاں پہنچ جائیں جدھر یہ ټکڑے ہم واپس جمع نہیں کر سکیں گے اپنے ملک کے. خپل هم عمران خان هر ځل په عدالت کې د پیشې وړاندې او په ویناو کې د هغه د نیولو خبره کوي او په پرونه وینا کې هم د غیره تکرار کړی ده. د قید و بند سختۍ اکثر د سیاسي مشر نامه نور هم مضبوطوي. نو عمران خان ولې د نیولو نه ډډه کوي؟ جی زما په خیال باندې خو مسله دا ده چې د تحریک انصاف خلک د نورو پارټو په شان نه دي تیار کړی شوي. نور پارټو کې به دا خبره هم وه چې کله به کارکون تیارولو نو هغه ته په ذهن کې دا خبره اچوله چې کله به ګټئ، کله به تاواني، کله به سختئ، کله به نرمئ، کله به جیلي او کله به حکومتي. خو په تحریک انصاف کې خلک دې دپاره نو تیار کړی شوي. په تحریک انصاف کې چې کوم خلک عمران خان په کم ټمپریچر باندې تیار کړي دي او کوم ذهن سازي د هغې کړې ده نو په هغې کې هغې دوه خبرې خامخا کړي دي چې یو مونږ بالکل ټیک یو او مونږ غلط نشو کېدی، او بل دویمه خبره دا ده چې نور ټول غلط دي او ټول حقونه زمونږ دي. عمران خان به بیا نیول کېږي او دا ځل د حکومت نیت سم نه دی. عمران خان زمونږ ریډ لاین دی، یعنی هغه ته به څوک ګوتې نه وروړي. دا ډول خبرې او ګواښونه د عمران خان د پخواني کابینې ځینې غړي د پټو ځایونو نه په ټویټر ورکوي. همدغه رنګ خبرونه په پاکستان کې په ټلویزیونونو او سوشل میډیا هم روان دي او د 1300 ورځو راهیسې د ګرانۍ زیاتېدونکي قرضو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ د جګړې په اړه خبرونه اوس په حساب دی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.